أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه. موږ د احد غزا بیانول او قصه دې ځای ته رسېدلې وه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او اسلامي لښکر پس له هغه څخه چې شپه یې د احد او مدینې منورې په مابین کې تېره کړه، د شنبې د ورځې په سهار د احد و طرف ته رهي سوه او داسې ځای ته ورسېده چې دوی کفار ویني او کفار دوی ویني. په دغه وخت کې عبدالله ابن ابی منافق او د ده ملګري 300 نفر د مسلمانانو د لښکر څخه جلا سوه او د مدینې منورې و طرف ته رهي سوه چې د دوی د دغه عمل په سبب د واقعي مسلمانانو 2 نورې ډلې هم ضعیفه سوې او د تګ اراده یې وکړه، خو بیا هم د الله عز وجل په مهرباني بیرته پاته سوې. په دغه وخت کې عبدالله ابن حرام رضی الله تعالی عنه چې د جابر ابن عبدالله پلار دی په منافقانو پسې سو او کوشش کوي چې دغه منافقان په دغه باریک وخت کې وخپلې واجب وظیفې ته متوجه کړي او راوی ګرځوي. ورته وایي داسې مه کوئ، راسئ فی سبیل الله جنګ وکئ یا اقلا د خپلو ځانو څخه دفاع وکئ. منافقان ویل که موږ په دې پوه سو چې خامخا جنګ پیښیږي نو موږ نه تلو، ستاسې په ملګرتیا مو جنګ کاوه. عبدالله ابن حرام رضی الله تعالی عنه ځینې راوګرځېدی او د ځانه سره یې وویل د الله دشمنانو، الله مو ورک که، الله عز وجل به خپل نبي ستاسې څخه مستغني کړي، یعنې تاسې ته بې حاجت نسي پاته. د دغو منافقینو په باره کې د سورت آل عمران 168 نمبر آیات نازل سو چې رب عز وجل فرمایي وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، یعنی د دې دپاره چې الله عز وجل هغه کسان ښکاره او معلوم کړي چې نفاق یې کړی وو یا منافقان سوي وه او دغه تلونکو منافقانو ته وویل سوه چې احد ته راځئ، د الله عز وجل په لار کې د کفارو سره جنګ وکئ یا لږ تر لږه د دشمن څخه د خپلو ځانو، خپلو مالو او خپلو کورو دفاع وکئ. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، نو دغه منافقانو وویل که موږ په جنګ پوهېدلی خامخا به مو ستاسې متابعت کړی وای. د دغه تلاوت سوي آیات شریف څخه چې د منافقانو قول دی 3 قسمه مطلب اخیستل کېدلی سي. اول دا چې دوی وایي اصلا جنګ نه پیښیږي، دا فقط یوه آوازه ده، جنګ نسته، که موږ په دې پوه سو چې جنګ کیږي نو خامخا ستاسې سره ملګري کېدو. دوهم دا چې که چیرې یو منظم او پر قانون موافق جنګ وای نو موږ به خامخا ستاسې سره پاته سوي وای، مګر اوس د یوه طرفه 3000 منظم لښکر دی او د بله طرفه فقط 1000 نفره بې وسلې او اسلحې دربدره مسلمانان دي. دا خو جنګ نه دی، فقط د خپل ځان هلاکول دي. دریم دا چې که موږ په جنګي فنونو او قوانینو پوهېدلی نو خامخا ستاسې سره پاته کېدلو چې دا یې په حقیقت کې مسلمانانو ته طعنه او پیغور ورکاوه چې تاسې زموږ مشوره نه کړه قبوله چې په مدینه کې به پاته سو او د نورو په نظر مو عمل وکئ، راووتلاست. د دې دا معنا وه چې موږ په جنګ نه پوهېږو او تاسې پوهېږئ، نو موږ ناپوهان د څه شي دپاره د خپلو ځانو سره بیا یاست.
مقصد دا چې منافقانو د درواغو په بهانو او پلمو خپل ځانونه د جنگ څخه وکشه او لاړه. الله عز وجل د دغه منافقانو د دغه جواب د تکذب په باره کې فرمایي هم للکفر یومئذ اقرب منهم للایمان. دوی دغه منافقان په دغه ورځ چې دغه خبره یې کوله و کفر ته ډېر نږدې وه نسبت و ایمان ته. دغه منافقان چې په زړه کافران او په خوله مسلمانان وه د احد د جنگ په وخت کې په تشو بهانو او پلمو د رسول الله صلی الله علیه و وسلم او مسلمانانو څخه جلاس وه او بیرته مدینې منورې ته رهي سوه. دغه د دوی ظاهري حالت هم تر ایمان و کفر ته ډېر نږدې دی او په خپل دغه عمل سره مسلمانانو ته ضرر او کفارو ته ګټه رسوي. یقولون بافواههم ما لیس فی قلوبهم. دغه منافقان په خپلو خلو سره هغه خبرې کوي چې په زړه کې یې د هغه تصدیق نسته. والله اعلم بما یکتمون. او الله عز وجل په هغه څه ډېر ښه عالم او خبر دی چې دوی یې په خپلو زړو کې پټوي. دوی خو په ژبه سره وویل لو نعلم قتالا لاتبعناکم. او هغه څه چې د دوی په زړو کې دي هغه نه وایي، خو د دوی په زړو کې دا وه چې ښه دی چې مسلمانان مغلوبه او ناکامه سي او موږ به بیا د خوشحالۍ اتڼونه کوو. خیر، اوس خو 300 نفره منافقان د مسلمانانو څخه جلاس وه او پاته لشکر چې ټوله 700 نفره وو رسول الله صلی الله علیه و وسلم د دشمن پر طرف وررهي کوي. خو دلته بیا یو بل مشکل پیښ دی، هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د جنگ د تاکتیک په اساس غواړي چې د مسلمانانو لشکر داسې ځای واړوي چې د احد غر یې وشاته وي. مګر اوس د مشرکانو د لشکر ډیرو حصو په داسې ځایو کې اړولي دي چې د مسلمانانو او د احد د غره تر مابین دي. مسلمانان نشي کولای چې مستقیما د احد غره ته ورسي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل څوک موږ پر داسې لار و احد ته وروستلی سي چې د کفارو پر لشکر نسو ور. ابو خیثمه رضی الله تعالی عنه ویل یا رسول الله زه مو ورولم. او بیا یې د احد د غره و طرف ته داسې یوه لنډه لار اختیار کړه چې د بني حارثه په حره او کشتو کې تېرېده او د مشرکانو لشکر د غرب و خواته پاته کېدی. په دغه لار کې لشکر د مربع ابن قیظي پر کشت ورغلی چې دغه سړی په ښکاره د اسلام دعوه کوي او په زړه کې منافق و او په سترګو هم ړوند و. کم وخت چې مربع ابن قیظي پوه سو چې لشکر زما په کشت کې تیریږي نو د لشکر په مخ کې ودرېدی او د مسلمانانو پر مخانو خاورې ورپاشي او رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته وایي که ته رسول الله یې تا ته دا اجازه نه درکوم چې زما په کشت کې تیر سې. رسول الله صلی الله علیه و وسلم ورته وایي موږ مجبوره یو، بله چاره نه لرو، دغه لار موږ به هغه خپل ځای ته رسوي. منافق وایي یا دا زما د کشت څخه به نه تیریږي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم بیا ورته وایي بله لار نسته، موږ باید پر دغه لار تیر سو. خو سړی ممانعت کوي، حتی و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته بې ادبه خبرې کوي. مسلمانان ور د مخه سوه چې دغه منافق ووژني. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل پرېږدئ، دا ړوند د سترګو او ړوند د زړه دی او په کشت کې تیر سي. نو مسلمانان په کشت کې تیریږي او دی و رسول الله صلی الله علیه و وسلم او مسلمانانو ته بد وایي. خیر، رسول الله صلی الله علیه و وسلم او مسلمانان د احد و غره ته ورسېده او هلته په داسې یو ځای کې واړول چې د لشکر مخ د مدینې منورې و طرف ته و او شایه د احد د غره و لوړو لاشو ته وه چې په دې ډول سره د کفارو لشکر د مسلمانانو او مدینې منورې په مابین کې و. په دغه ځای کې رسول الله صلی الله علیه و وسلم خپل لشکر جوړ او منظم کړي. د جنگ دپاره قطار قطار ودرول، مګر د رسول الله صلی الله علیه و وسلم فکر په یوه شي بند دی او د هغه څخه تشویش لري.
هغه دا چې کم وخت چې جنگ شروع سي د مسلمانانو شا و غره ته ده د شا د طرفه څوک حمله نسی پر کولای مګر هلته د دوی و جنوبي طرف ته یو کوچنی غر سته ممکن د دغه غره د طرفه څخه د دشمن د خوا یو څوک راسي د جنگ په وخت کې به د مسلمانانو فکر او توجه د مخ و طرف ته وي شاته به څوک نه وي متوجه او که دشمن د دغه کوچني غره تر شا راتیر سي نو به د مسلمانانو تر شا وي او بل دا چې د جنگ میدان هم تر دغه کوچني غره لاندې دی که څوک پر دغه غره لوړ وي د جنگ میدان ټوله تر لاندې کیږي او په غشو یې ویشتلی سي نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فکر په دغه کوچني غره بند و خو د دغه لارې د بندولو دپاره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ماهره غشو ویشتونکو یوه ټولۍ انتخاب کړه چې د 50 نفرو په شاوخوا کې وه او د دغه ټولۍ مشر یې عبدالله ابن جبیر ابن نعمان الانصاري الاوسي البدري رضی الله تعالی عنه مقرره کړي چې دغه غره ته په وروسته کې د جبل الرومات یعنی د ویشتونکو غر په نامه سره ویل کېده او ویل کېږي چې دغه غر د مسلمانانو د لشکر د جنوب شرق و طرف ته واقع و او تقریبا 150 متره د مسلمانانو د لشکر د موقعیت څخه لرې و ورونو زه ولې دغه ځایونه په داسې تفصیل سره درښیم دا د دې لپاره که مو یو وخت د مدینې منورې زیارت په نصیب سو او د احد و شهیدانو او غره ته ورغلاست د شهیدانو قبرونه دغه غر او میدان جنگ به ټول ووینئ نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه غشي ویشتونکي امر کړه چې د دغه غره پر سر به ناست یاست او ستاسې وظیفه 2 شی دي فقط دغه 2 کاره به کوئ اول هر څوک چې وغواړي چې د دغه لارې څخه میدان جنگ ته ورسي هغه به نه پرېږدئ چې د شا د طرفه پر موږ راسي په غوښو یې ولئ که موږ کامیابه وو که ناکامه تاسې به پر خپل ځای ثابت ولاړ یاست چې ستاسې د طرفه څخه څوک رانسي که مو ولیده چې موږ وژل کیږو بیا هم زموږ کومک مه کوئ او که مو ولیده چې موږ غنیمتونه ټولوو بیا هم په هغه کار کې زموږ سره ګډون او اشتراک مه کوئ او بل دا چې د دغه لوري څخه به په میدان جنگ کې پر کفارو د غشو وارونه کوئ ځکه دغه 50 نفره هغه ښه ویشتونکي وه نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوامر و دغه 50 نفرو ته واضحه او روښانه وه چې ستاسې وظیفه دا ده که موږ کامیابه هم سو تاسې به تر هغو خپل ځای نه پرېږدئ چې زما امر درته راځي او که موږ غنیمتونه ټولول تاسې به په دغه کار کې زموږ ملګرتیا نه کوئ او که موږ مات سو شکست مو وخوړئ بیا به هم تاسې زموږ د کومک دپاره خپل ځای نه پرېږدئ نه به زموږ په کامیابي او نه به زموږ په شکست کې خپله وظیفه پرېږدئ دغه امر یې و دغه 50 نفرو ته په تکرار سره ووایه چې ستاسې وظیفه دغه ده امر واضح او صریح دی تاسې ته د خپله ځایه څخه بې له زما د امره څخه بل په هر سبب حرکت کول منع دي دغه نفرو هم دغه امرونه په دغه وضاحت سره واورېده او قبول یې کړه نو د غره پر سر د دغه ډلې په تعینولو او کښېنولو سره او په دغه شدیدو اوامرو سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه یوازنۍ لار چې ممکن د هغه طرفه څخه د مشرکانو د اسانو د سپرو ډله د شا د طرفه د مسلمانانو و صفو ته ورسي او پر مسلمانانو راوګرځي بنده کړه پاته سو د مسلمانانو نور لشکر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لشکر پر راسته طرف منذر ابن عمرو رضی الله تعالی عنه د قومندان په صفت مقرره کړي او د لشکر پر چپه طرف یې زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه مقرره کړي چې مقداد ابن الاسود یې معاون او د زبیر رضی الله تعالی عنه وظیفه دا وه چې د خالد ابن ولید د سپرو د ټولۍ مخه به نیسي او د لشکر په مخ کې د مسلمانانو هغه نامداره پهلوانان او هغه مشهوره دلاوره کسان چې هر یو یې په جنگ کې پر زرو حساب ودرول د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جنگ نقشه ډیره دقیقه او حکیمانه وه چې په هغه کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عسکري قیادت نبوغ
او عبقریت ښکاره کېدی، او دا ممکنه نه ده چې هیڅ قومندان دي چې هر څونه په جنگ هم پوه وي تر دغه دقیقه او د حکمته ډکه نقشه جوړه کړي. اولا یې د جنگ په میدان کې هغه ډېر ښه او مناسب ځای ونیوی، که څه هم د دشمن لښکر تر دوی د مخه و میدان جنگ ته راغلی و او دوی وروسته راغله، خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دقت او حکمت یې ځان و داسې ځای ته ورساوه چې شا او د شا راسته طرف یې په غرو ساتلی و. په چپه طرف او د چپه طرف په شا کې چې کومه خالیګاه موجوده وه او د دې امکان و چې دشمن دې د دغه طرفه څخه راسي، هغه یې د دغه 500 نفرو غشو ویشتونکو په ذریعه وساتل، او د خپل لښکر دپاره یې داسې یوه لوړه اختیار کړه که لښکر شکست هم وخوري و تیښتې ته نه مجبوره کیږي، چې بیا یې دشمنان ونیسي او بندیان یې کړي، او که بیا چیرې دشمن وغواړي چې و دغه لوړې ته پسې ور وخیږي ډېر ځاني تلفات به ورکوي، او دشمن یې ودې ته مجبوره کوي چې د خپل لښکر د اړولو دپاره کښته ځای ونیسي، چې په نتیجه کې دشمن کامیابه هم سي، د فتح او نصرت فایدې او ثمرې لاسته نشي راوړلی. او که کامیابي د مسلمانانو وه دوی ځینې تښتېدلی نشي، او د مسلمانانو د لښکر د شمیر کموالی یې په خپل دلاوره او زړوره اصحابو پوره کړي. نو د نبوي لښکر تیاری او آمادګي د احد د جنگ دپاره د هجرت په 3 کال د شوال د میاشتې په 9 تاریخ د شنبې د ورځې په سهار په دغه ذکر شوي ترتیب سره ونیول سوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې 2 زغرې یې سر پر سر سره اغوستې وې د لښکر په مابین کې ودرېدی او ویل تر هغو به په جنگ شروع نه کوئ چې ما نه یاست امر کړي، او اوس خپل اصحاب و جنگ ته په قسم قسم طریقو تشویقوي او دلاوره کوي. ویل که تاسې په جنگ کې صبر وکئ او ثابته پاته سئ ستاسې د کومک دپاره به ملائکې راسي، ځکه الله عز وجل په 300 ملائکو وعده ورسره کړې وه. د بدر په غذا کې الله عز وجل 1000 ملائکې راولېږلې او اوس یې په 300 بلکې تر هغه هم زیاتې وعده ورسره کړې ده، په دې شرط چې مسلمانان په جنگ کې صبر وکړي او ثابت ودرېږي. الله عز وجل د سورت آل عمران په 124 نمبر او رستنیو آیاتو کې فرمایي اذ تقولوا للمؤمنین ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين. یعنی کم وخت چې تا مؤمنانو ته ویل چې آیا ستاسې دپاره دا بس او کافي نه ده چې ستاسې رب ستاسې سره په 300 ملکو چې د اسمانه څخه رالیږل سوي وي کومک وکړي؟ بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين. هو که تاسې صبر وکئ او د الله جل جلاله څخه وبېرېږئ دغه 3000 ملائکې مو بس او ستاسې د کومک دپاره کافي دي، او که مشرکان پر تاسې په ناڅاپه ډول راسي ستاسې سره به ستاسې رب په 5000 علامه لرونکو ملائکو کومک او مرسته وکړي. هلته داسې اوازه نشر او خپره سوه چې کرز ابن جابر د لوی لښکره سره د کفارو د کومک دپاره رارهیدی. نو الله عز وجل د مسلمانانو د اطمینان دپاره وفرمایل چې 3 نه بلکې 5000 ملائکې به ستاسې د کومک دپاره در ولېږم، مګر هو تاسې باید پوه سئ چې دغه د ملائکو لېږل فقط ستاسې د اطمینان او خوشحالۍ دپاره دي چې زړه مو پر قراره سي، که نه په حقیقت کې نصر بری او کامیابی یوازې او یوازې د الله عز وجل د طرفه دي. نو ځکه الله عز وجل پسې فرمایي وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، او الله عز وجل ندی ګرځولي دغه مرسته او مدد مګر ستاسې د خوشحالۍ دپاره او د دې دپاره چې ستاسې زړونه تسکین او اطمینان پیدا کړي. وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم، او نه د مرسته مدد نصرت کامیابی مګر د طرفه د الله هغه چې ډیر قوي او غالب دی، او هغه الله چې هر کار په حکمت او مصلحت سره کوي.
ورونو یو شی چې د یادونې وړ دی هغه دا چې ځینې علما کرام او مفسرین وایي چې دغه آیاتونه د احد په ورځ نازل سوي دي او ځینې وایي چې د بدر په ورځ نازل سوي دي. څرنګه چې ما د بدر په غزا کې دغه آیاتونه نه و ذکر کړي نو دلته مې ذکر او بیان کړه. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د احد په ورځ مسلمانانو ته دا زیری هم ورکړي که مو صبر وکړي او ثابت پاته سواست لکه څرنګه چې په بدر کې ستاسې د کومک دپاره ملائکې راکښته سوې دلته به هم ستاسې د کومک دپاره درته راسي مګر هو صبر پکار دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل اصحاب و صبر ته تشویقوي او فرمایي د دشمن سره د مخامخ کېدو په وخت کې ټینګ او ثابته ودرېږئ ځکه تاسې ته معلومه ده چې د مسلمانانو شمېر 700 نفره دی او کفار 3000 نفره دي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپله توره پورته کړه ویل څوک دغه زما توره د هغې په حق اخلي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکا حمزه رضی الله تعالی عنه ولاړ سو ویل یا رسول الله زه اخلم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ځینې راایسته کړه ور یې نه کړ. حمزه رضی الله تعالی عنه کښېنستی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا توره پورته کړه او ویې ښورویل ویل څوک دا زما توره د دې په حق اخلي. علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه ولاړ سو ویل زه غواړم یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لاس راټول کړي توره یې نه کړه ور. علي رضی الله تعالی عنه هم کښېنستی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا وفرمایل څوک دغه توره د دې په حق اخلي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عمه زوی زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه ولاړ سو ویل زه غواړم یا رسول الله. بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لاس راټول کړي او توره ور نه کړه. زبیر رضی الله تعالی عنه هم کښېنستی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا وفرمایل څوک دغه توره د دې په حق اخلي. مقداد رضی الله تعالی عنه ولاړ سو ویل زه یا رسول الله. ورونو دغه نفر چې تر اوسه د تورې اخیستلو دپاره ولاړ سوي دي ټوله د مسلمانانو هغه مشهوره شجاع دلاوره او تکړه جنگي پهلوانان او قهرمانان دي. په نورو ټولو مسلمانانو کې یا خو د دوی په مثل نسته او کوي ډېر به کم وي. ته فکر وکړه د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په خلافت کې چې دا بیا په وروسته کې و کم وخت چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په مصر کې و عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه ته کومک ورلېږي عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته لیکلي وه ما 8000 نفر ستا د کومک دپاره در ولېږل. حال دا چې د لښکر شمېر 4000 نفره و. نو بیا په خپله حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دا واضحه کړه چې هو د دغه لښکر سره چې 4000 نفره دی 4 نفره قومندانان ورسره دي چې هر یو یې ماته پر 1000 نفرو حساب دی چې په هغه 4 نفرو کې یو زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه او بل مقداد رضی الله تعالی عنه چې دغه نفر هر یو یې پر 1000 نفرو حساب و. دا د دغو نفرو جنگي طاقت او مهارت و. مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپله توره و دغه نفرو ته ور نه کړه او که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم توره دغه نفر وانخلي نو بیا څوک اخلي. خو بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپله توره د 5 وار دپاره پورته کړه او ویې فرمایل څوک دغه توره د هغې په حق اخلي. ابو دجانه الانصاري رضی الله تعالی عنه چې نوم یې سماک ابن خرشه دی ولاړ سو ویل یا رسول الله د دغه تورې حق څه شي دی. اصلا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه پوښتنې انتظار کاوه. تر اوسه چا پوښتنه نه ده ځینې کړې چې حق یې څه شي دی. هر یوه بېله پوښتنې ویل چې زه غواړم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د دې تورې حق دا دی چې دونه وهل به پکوې تر څو چې کږېږي. یعنی په دې توره به دونه کفار وهې چې د ډېرو وهلو څخه توره کږه سي. ابو دجانه الانصاري رضی الله تعالی عنه ویل یا رسول الله زه د دې په حق سره اخلم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم توره و ابو دجانه رضی الله تعالی عنه ته ورکړه. ابو دجانه رضی الله تعالی عنه تر اندازې زیات خوشحاله سو ځکه دا هغه توره ده چې ډېرو لویو پهلوانانو وانخیسته او اوس د ده په نصیب سوه
او په دغه کار سره د ده درجه او مقام لوړ او ښکاره سوه. ابو دجانه رضی الله تعالی عنه هغه توره واخیسته چې هغه 4 جنگي قهرمانان د هغې په اخیستلو نه سوه موافق. محترم ورونو، څرنګه چې پیته پای ته ورسېده او داسې راته معلومیږي چې زموږ هره فته به د قصې په مابین کې پای ته رسیږي، نو د قصې پاته واقعات به په راتلونکې 5مه فته کې واورئ ان شاء الله تعالی. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.